چې ستاسو خوښ شي. البته دا سرکونه چې دا لږ فرعي غونته ښکاري. فرعي نه مطلب دا ده چې دې کې به سرعت ډېر زیات نه وي، نو هغه مکسیمم سپیډ به 15 نه تر 40 پورې تللی شي. نو هغه د ځینې خلکو خبره په عین زمان کې هغه د ځینې قانوني مونږ هم کوو. البته بې قانوني دا ده چې د ډرایو په وخت کې ته ټلیفون استفاده کولی نه شي. نو خدای دې وکړي چې پولیس چېرته به هم نه ویني. نو ګورو توکل په خدای. دلته د واورې ورځې دي. ژمی مونږ باندې لا اوسه پورې ختم نه ده. کېدای شي ستاسو ځای کې به اوس به پسرلی وي، ونې به شنې وي، خو مونږ اوس هم په دې واورو کې خیزونه میزونه وهو. خلک لګیا د واورې پاکوي. مزې مو وکړه په اروپا کې، واورې په سترګو نه وینئ. دلته دوستانو کورونه ټول د لرګي ده او دا د برقونو ستنې چې ګورئ دا ټول هم د موږ د وطن نه وروسته پاتې ده بیچارهګان. نو تاسو به داسې پوهېږم چې دا کوم ستنې چې پاتې دي دا هغه پخوانی ډیزاین چې د برټشو په وخت کې دلته شوی و هماغه تر اوسه پورې پاتې ده. نو هغه نوی ښارونه غونته نه ده چې کیبلونه ټول د ځمکې لاندې واوسي. کله چې زه تاسو ته وایم دید ساحه محدوده ده، دغسې ځایونه ده. ګورئ شاته ځای ماته نه ښکاري سړک. نو دغه ځایونو ته د دید ساحه محدود وي، هغه وړاندې ځای نه ښکاري چې هاخوا نه موټر مثال د خبرې راځي او که نه راځي یا که څه چل ده. نو دغه ځایونه زیاتر خطر لري. هېڅکله به تاسو د موټر نه مخکې نه تېرېږئ. ښه
دلته البته دا کوم لوحې چې دي دا سره مکمل فرق دی. البته په فرانسه کې چې دغه مشخص ته یا به مثلث یا به چارکونجي یا یو شان ته یا بل شان ته، دلته چې دا چارکونجه ده، خو چارکونجه یې داسې بیا هم یو بغله کړی ځینې ځایو کې لګولی دی. د دې لوحې سره مکمل فرق ښیي. خو بیا هم دا ویډیو ما ځکه تاسو ته جوړ کړ چې داسې لږ زره کوي تاسو دا د ځینې خلکو خبره د دې ډریوري باندې هم لږ لږ ځان پوه کوي چې څنګه ډریوري ده، څنګه ده، څنګه نه ده. نو تاسو البته زیاتر کوم اشارې یا کوم شیان چې په وطن کې کتلي دي ټول د فرانسې سره مشابهت لري یا یو برابر دی، یو شان دی ده، خو دلته مکمل فرق لري. دا کورونه چې کوم ګورئ تاسو په دې غاړو کې دا ټول د لرګي ده دلته، او داسې نه ده چې دا کورونه د 1 کال 2 کال او 3 کالو دپاره ده. د دې ځینې کورونه تقریبا 120 کاله، 1.5 کاله، 200 کاله تېر شوی. نو مطلب دا ده چې دا کورونه دلته تاسو چې دا کوم ګورئ د سړک تر غاړې یا په امریکا کې ټول د لرګي کورونه ده او ډېر پخوانی کورونه ده. د واورې انبارونه ګورئ دوستانو، سړکونه یې پاکړی او ټول انبار یې جوړ کړی دی د سړکو تر غاړې، سم غونډۍ کې جوړله هر چېرته. دا غټ ساختمان ګورئ دا هم د لرګی د ورونو. نو پوهېږم کېدای شي ځینې خلکو ته د اعتبار وړ نه وي، خو مجبور دی چې اعتبار پرې وکړي. دا د واورو غره ته ګورئ، دلته څه واړه غره ته یې جوړ کړی. البته دا ویډیو ما د شنبې په ورځ جوړ کړی. دلته ژوند چې دا ورلو زه کله کله تاسو ته وایم چې زه بخښنه غواړم، زه وخت نه لرم چې تاسو ته دا درسونه اماده کوم، خو بیا هم دا نن شنبه ورځ ده او زه روان یم کار ته. نو کېدای شي 1.5 دقیقو کې ورسېږم، او نو ځکه مې دا خبره یاده کړه چې کله کله چې تاسو ته په ځینې ویډیوګانې کې وایم چې زه بخښنه غواړم، وخت ما سره ډېر کم ده چې زه تاسو ته ویډیوګانې جوړ کړم، لا زیات درسونه تاسو ته اماده کړم. نو د دغه خبرې دپاره زه تاسو ته دغه وایم. نو کله کله زه هم بې قانوني کوم دوستانو. هغه بې قانوني دا ده چې ګوره دلته وایي مه ننوځه، زه ننوتم. دا یو غلطي ده، خو دا زما د کار ساحه ده او دلته ډېر دوی ورته غلانتي سوق یا مثال د خبرې جمپونه یې اچولی. نو زه غواړم چې دا جمپونه مطلب ځان بچ کړم. بیا هم سره د ټولو دا دلته یو جمپ مخې ته مې راغی، مجبور یم چې موټر ورته سلو کړم او د پاسه پرې تېر شو. دا زم د خپل د وظیفې د پاسه ورسېدم او دا زموږ پارکینګ ده.
ګورئ دوستانو واورې هر چېرته پرته ده همداسې لکه څنګه چې تاسو ته مې ویل د غونډۍ په شان هر چېرته واوره ده واوره نو ما ویل چې دوستانو سره دا ویډیو شیر کړم تاسو زموږ ژوند هم وګورئ زما مصروفیت هم درک کړئ از کله چې زه تاسو ته وایم چې بښنه ماته کوئ چې زه دومره وخت نه لرم دغه مشکلاتونه ده نو راځه الله دې وکړي چې تاسو دا ویډیو لږ خوښ شوی وي او ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي زه به یوه دا ویډیو د باندې ووځم دا د خپل د وظیفې ساحه به زه تاسو ته ښکاره کړم دا غټ پارکینګ ساره دی د واورو داسې موټرو باندې واورې پرتې دي ګوره دوستانو زما خپله یوه ځینې خلکو خبره یوه زړه کورلاګۍ ده 2012 شکر پې وباسو الحمدلله دوستانو دلته به دا ویډیو زه پاس کوم او بس تاسو په لوی خدای سپارم ښه وخت تاسو ته غواړم سلام علیکم